بسم الله الرحمن الرحیم. د امید رادیو د شننې برخې درنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او ستړي مشي. نننۍ شننه مو چې د عمر ناصر لیکنه ده او سرلیک کې د ترافیکي پیښې له جګړې راوروسته د مرګ ژوبل ستر فاکټور. زه محمد الله بریال او ضیا وسیل درته وړاندې کوم. بریال صاحب، یقینا چې ترافیکي پیښې د ژوند پر وړاندې د ګواښ یوه برخه او مهمه ده چې باید خبرې پرې وشي. پیل کې څه راغلی دی دا تاسو راته ووایه. په پیل کې راغلی دی له تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد د امن زرغون څادر غوړېدلی. جګړې نشته، وینه نه تویږي، خو وخت نا وخت نور ویرجن خبرونه اورو او ټول پرې دردیږو. او کله کله موږ وایو بریال صاحب ځکه زموږ دنده هم دغه ویل دي. بله، ترافیکي پیښې نن سبا تر بل هر عامل د ډیرو هیوادوالو ژوند اخلي او وخت نا وخت دومره بوګنېدلې پیښې وینو چې ان تصور یې ګران وي. اوس مهال په کلنی ډول سلګونه هیوادوال په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او زرګونه نور ټپیان کیږي. بریال صاحب، د ترافیکو د عمومي ریاست د شمیرو له مخې چې په 1402 کې وړاندې کړي وي خبرې کړي وي دغه شمیرې په 1403 کې او بیا البته په 1404 کې شمیرې خبرې شوي نه دي، خو دغه ټکرونه او تصادماتو ته چې موږ او تاسو ګورو نو فکر کوم چې سږ کال به هم په خواشینۍ سره دغه کچه لوړه وي چې ویل شوي دي په دغو کلونو کې چې ما یادونه وکړه. په کال کې له 1500 یا 2000 نیولي تر 4000 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي، چې دا یوه ډېره ستره شمیره ده. او دغه کسان چې په دغو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپیان کېږي نو دوی کورنۍ لري، ماشومان لري، د یوې کورنۍ سرپرست به وي چې هغه کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي. بالکل همداسې. یا به د ډریور د بې احتیاطۍ له امله یا خپله هم کله کله دوی کله چې په جلو تکینی یا موټر چلوي دوی خپله د دې لامل کېدلی شي. د شننې دوام کې راځي تر ټولو ډېرې ترافیکي پیښې د اختر په شپو ورځو او د غم ښادۍ د محفلونو په ترڅ کې رامنځته کېږي او ډېری وخت مو د ښادۍ مراسم په غمیزو بدلیږي. یقینا چې دا هم رښتیا خبره ده بریال صاحب. موږ او تاسو شاهدان یو چې د ودونو په مراسمو کې د موټرو د ځغاست یا مسابقې مسله یا سیالۍ مسله رامنځته کېږي. کله کله د یو څو شیبو دپاره انسان فکر کوي چې دا د موټرو سیالي ده چې اوس آخر کې جایزه ورکول کېږي، او یا ځینې داسې بیړه لري او فکر کوي چې هغه ناوې او زوم چې دی هغه د دوی کور ته روان دي نو دوی پسې اخیستي وي چې بالاخره د حادثې یا پیښې سبب شي. بله، واقعا هم ده چې بیا هغه ښادي په خدای مکړه په غم بدلیږي. زه خپل هم د یوې پیښې داسې شاهد وم چې یو ښادۍ کې موږ وو په موټر کې، همداسې دوه موټر چلوونکو په سیالۍ سره پیل کړل او یو بل ته ویل چې نو راځه چې سره وی جنګو. حتی تر دې حده پورې دوی فکر کوي چې ګنې دا کومه قهرماني ده، حال دا چې بیرته زیان هم دوی ته وړي هم نورو هیوادوالو ته. او دا له عقله پردیتوب دی. عمر ناصر وایي د دغو پیښو تر شا پر پرتو علتونو غږیږو. ډیری وخت به مو لیدلی وي چې ځوانان پر خپل ژوند لوبې کوي، د موټر سایکلونو د چلونې پر مهال عجیبه کارونه کوي، په یو ټایر یې ځغلوي، له بامونو یې راغورځوي او د حرکت په حال کې پرې دریږي. چې دا خپله هم د ژوند ګواښ خدای دی بریال صاحب. روغتیایي ستونزې هم رامنځته کولی شي. دا مهال موږ او تاسو ګورو چې افغانستان کې یوه لویه برخه د ملا له ډسک یا د ملا له درد نه کړېږي. د دې یو علت دا هم کیدای شي چې که دوی به احتیاطي وکړي خدای مکړه په دغسې ستونزو به اخته کېږي. بله، عمر ناصر پوښتنه کړې آیا دوی په لوی لاس ځانونه نه هلاکوي؟ له بده مرغه په تیره نږدې یوه اونۍ کې موږ د دریو لویو ترافیکي پیښو شاهدان وو. هرات کې د شاوخوا 80 تنو شهادت، بغلان کې د شاوخوا 20 تنو مرګ ژوبله او په هلمند کې د یو تراکتور د ډوبېدو په پیښه کې د شاوخوا 15 تنو مړینه او ورته نورې انفرادي پیښې. د شننې په ترڅ کې کیدای شي نور موارد هم راشي. دلته مې یوه مسله غوښتل یاده کړم بریال صاحب چې کله کله شرطونه او پیسې دغو کسانو ته خواږه شي، شرطونه وهي که نه چې څوک مخته کېږي څوک شاته کېږي، خو خوږ ژوند بیا تریخ کړي او خپلې کورنۍ لکه څنګه مو چې وړاندې ویل د غم په ټغر کې نه وي. د شننې لیکوال لیکي باید ومنو چې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ دي او اړوندې ادارې کولی شي چې د نورو دولتي ادارو او په ځانګړي ډول د ولس په مرسته په هیواد کې د ترافیکي پیښو شمیر کم کړي.
بریال صاحب د ټرافیکي قوانینو او قواعدو د زده کړې په ټولګي کې هم یو پوښتنه ده چې تاسو به هم ورسره مخ شوي وای او زموږ ډېر هیوادوال چې دا شننه اوري اوس له امید رادیو او د امید رادیو له ټولنیزو پاڼو چې په عامه سړکونو کې د چلند یا تګ اساسي قاعده څه ده؟ ځواب کې بیا راځي چې پر عامه سړکونو د چلند یا تګ اساسي قاعده متقابل درناوی او دوامدار احتیاط دی. یعنی احتیاط لومړنی شرط دی. بله بدون شک. وسیل صاحب عمر ناصر د شننې په دوام کې کاږي همداراز ترانسپورت او ټولګټو وزارتونه او د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو عمومي ریاست کولی شي د ښو تدابیرو په نیولو سره سترو ښارونو او لوی لارو کې د دغو پیښو کچه راټیټه کړي او افغان حکومت د ترافیکي پیښو د کچې په کموالي کې لاس په کار شوی هم دی. یقینا همداسې ده. د شننې په دوام کې بیا راغلی کابینه کې په زلونو د ترافیکي پیښو د کموالي بیلابیلې طرحې وړاندې او منل شوي دي. د سړکونو پراخوالی، د دویم لاین سړکونو د جوړونې چارې چې د ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره لومړی درجه اړتیا ده. بریال صاحب دا مهال په ځینو ولایتونو کې لیدل کېږي چې یو لاین سړک لري، په همغه تګ راتګ کېږي او په لویو لارو کې باید سرعت یا چټکتیا هم ډېرې وي، ځکه په خپل وخت باید سورلۍ یا مسافرین خپلو موخو ته ورسوي، مقاصدو ته، چې هلته هم دا د پیښو سبب ګرځي. د دې ترڅنګ د ترافیکي پولیسو موظفېدل بریال صاحب دوی خپل زحمت ایستلی، که په ښارونو کې دي په لویو لارو کې به یو څه محدود وي دغه اسانتیا یا امکانات، خو په ښارونو کې خپل زحمت ایستلی باسي. له ټولو سره باید یو ډول چلند هم وکړي. دغه پولیس د ترافیکو پولیس چې دی دې ته ونه ګوري چې دا زما ملګری دی یا که موټر غیر قانوني هم دی، کولی شي تګ راتګ وکړي، استفاده ورنه وکړي، او پلانکی چې زما سره ملګرتیا نه لري هغه نشي کولی. دا خپله که یعنې دغه اصول په پام کې ونیول شي، په ټولو باندې یو شان عملي شي، پیښې راکمولی شي. مننه وسیل صاحب. ناصر صاحب لیکي مسافر وړونکو موټرونو کې د جی پی ایس سیسټمونو نښلول نورې هغه چارې دي چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست ترسره کړي دي. وسیل صاحب په دې هکله ستاسو نظر څه ده؟ بریال صاحب د دې ټکو ترڅنګ د یادونې وړ بولم چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د روان 1404 کال د غوایي په 24 ویلي و چې په بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو کې د جی پی ایس شاوخوا 8000 وسیلې لګول شوي دي چې موخه یې د ترافیکي پیښو مخنیوی او د موټرو د سرعت کنټرول دی. دا چې څومره اغیزمنتیا لري یا څومره اغیزمن تمام شوي، کله کله ګورو چې پیښې ډېرې شوي دي، ممکن په ځینو کې لګول شوي نه وي ځکه موټر ډېر دی او دا وسیلې 8000، نو طبیعي ده چې دا پروسه که مداومه شي، تلپاتې شي او وغځول شي نورو شرکتونو او ولایتونو ته، بیا به د ترافیکي پیښو کچه نوره هم ورسره کمه شي. حتی شخصي موټرو ته هم باید دا لړۍ وغځول شي. هر هغه وسیله چې په سړک تګ راتګ کوي هغه باید ورنه مستثنا نه وي. د شننې لیکوال بیا هم کاږي څومره چې فکر کیږي د ترافیکي پیښو د ګراف په ټیټوالي کې د خلکو او حکومت دنده 50-50 ده. د دې پیښو کچه هله ټیټېدلی شي چې دوه اړخیزه همکاري موجوده وي. هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي عوامل په دې توګه یادولی شو. کوم ډولونه دي بریال صاحب؟ دا به هم واورو، ما ته به هم جالبه وي او هیوادوال هم حتما منتظر دي، په تمه دي چې دغه کومې برخې دي څه باید وشي. لومړی برخه کې راغلی دی چې د غیر متخصصو او خپلسر یو موټر چلوونکو زیاتوالی. له بده مرغه په هیواد کې د ناثبت شویو او شخصي موټرونو شمیر ورځ په ورځ په ډیرېدو دی. ډېرې هغه کورنۍ چې ځوانان یې په بهرنیو هیوادونو کې دي، په کورونو کې یو یا دوه ګرانبیه موټر لري چې شخصي استفاده ترې کېږي، خو د کورنۍ او د مشرانو د ناپامۍ په صورت کې دغه موټر د تنکیو ځوانانو او ماشومانو لاسونو ته لویږي چې زیاتره وخت ترې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېږي. ځکه ماشومان چې دي یا تنکي ځوانان بریال صاحب هغه کېدای شي فکر دومره ژور او لرې نه وي چې که زه بې احتیاطي کوم پیښه به رامنځته شي او پیښه کې کېدای شي یو چاته زیان ورسوم، ژوند له لاسه ورکړي یا ټپي شي، نو دغه هوا کې نه وي. هغه په دې هوا کې وي چې د موټر جلو ته ناست دی، د لومړي ځل لپاره، د دویم ځل لپاره، یا حد اقل له پلار او کورنۍ پټ، نو وروسته چې بیا پیښه رامنځته شي ټول په تشویش کې به ورسره، کله به محکمې ته ځي، کله به د ترافیکو ریاست ته، کله به زندان ته،
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ځانګړې توګه د خیلس شټرینګ موټر هم خپل ونډه په دغه پیښو کې لري. بریال صاحب د ماشومانو او د تنکي ځوانانو ترڅنګ یو خو یو څه ارزانه دی او بل ډیر جدي نه دی نیول شوی د ترافیکو د ریاستونو یا ولایتي مدیریتونو لخوا. فکر کوم چې جدي ځکه نیول شوی نه ده دا مسله چې دا موټر په خوا اخیستل شوی او ډیر خلک لري، نو څو چې تنظیمېږي وخت بنیسي. بله وسیل صاحب یو بله مسله هم غواړم چې په هکله له تاسو نه وپوښتم چې په دې هکله ستاسو نظر څه دی. په مسافر وړونکو موټرو کې خصوصا دغه بسونه چې دي 1580 ماډل یا نور چې اوس په دغه لویو لارو باندې مسافر وړي لوړ ماډل، بله په دې کې چې سوارلۍ سواروي د دوی مسؤلیت په هغه صورت کې څه دی چې موټر چلوونکی که هغه ترافیکي اصولو خلاف یو عمل تر سره کوي یا هم ډیره په سرعت سره موټر ځغلوي، نو دوی ته څه مسؤلیت ورګرځي؟ ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه بریال صاحب. متاسفانه چې په موټرونو کې خو طبیعي ده چې د هر طبیعت کسان سپاروي، ځینې چې ډیره بیړه لري هماغسې چې له ژونده تیر دی او فکر کوي چې بس چې موټر ځغلوي دا لویه کامیابي او لوی شهامت دی او بریا ده، دا ښه هنر دی. هغوی ډریور هڅوي چې لږ تیز لاړ شه چې کار لرم. ځینې بیا وایي چې یوه ورځ خدای پیدا کړي او بله ورځ مو خدای ژوند اخلي، یعنی هغه مسئولیتونه چې انسان یې په ځمکه لري او الله جل جلاله دوی ته مسئولیتونه متوجه کړي دي له هغو نه سترګې پټوي. که مسافرین په موټرو کې سپریږي او مثلا له کابل نه مزار ته یا مزار شریف نه کابل ته راځي، د دوی مسئولیت دا دی چې د ډریور کار کې مداخله ونه کړي، او که هغه غیر قانوني کار کوي په داسې ځایونو کې چې هلته سرعت جواز نه لري، یا مثلا همدا د کابل او مزار شریف یا بلخ مثال چې ما مخکې وړاندې کړو، سالنګونو کې داسې ځایونه دي چې هلته مقابل لوری موټر نه ښکاري، دلته باید آران وشي. هغه اصول هم په لارو کې لیکل شوي دي، نښې نښانې دي چې متاسفانه دوی په پام کې نه نیسي. دلته بیا سورلی مسئولیت لري ایمانی او وجدانی چې ډریور متوجه کړي، او که دوی په بېځایه سیالۍ سره اخته کېږي دوی پرې نږدي که دې ته دوام ورکړو ګواښ هم ورته کولی شي د موټر نه دې کوزیږو یا مثلا شکایت در نه کوو. مسئولینو ته د لارې په ترڅ کې مسئولین شته، هم د ټولګټو وزارت، هم د ترانسپورت وزارت، هم ولایتي د ترافیکو مدیریتونه هلته خپل شکایت کولی شي، یعنی داسې نه ده چې مسئولیت نه لري. یعنی کولی شي په هغه لازم ځای کې مداخله وکړي او د هغوی د بې احتیاطۍ مخه ونیسي. یقینا د شننې لیکوال د شننې په دوام کې لیکي کله کله همدا نوی زلمی مکلف شي چې په غم او ښادۍ کې د کورنۍ غړي په شخصي موټرونو کې ولېږدوي چې ډیری وخت د ترافیکي پیښو لامل کیږي. دغه ځوانانو زیاتره د کلیو پر سړکونو او کوڅو موټرواني کړي وي او د ښار په ګڼه ګوڼه کې نابلده وي. بریال صاحب له ترافیکي نښو نښانو سره هم اړینه آشنایي نه لري دغه کسان. د ترڅنګ تاسو ځینو ټکو ته اشاره درلوده چې دوی په کلیو کې کلیوالي سیمو کې دوی ډریوري کړې ده، موټر چلولی دی، ځکه کله کله په څلور لارې کې ځینې اصول رامخته کېږي چې هلته باید انسان خپله تصمیم ونیسي. د ترافیک پولیس درې رنګه څراغونه او ترافیکي نښې موجود نه وي، نو دلته باید دغه شخص چې په کلیو کې ډریوري کړی ده او ښار ته راځي په دې باید ځان پوه کړي یا پوه وي چې د ښي پرچپ قاعدې نه باید استفاده وشي. که دې باندې پوه نه شي طبیعي ده چې دلته هم ټکر رامنځته کېږي، هغه به وایي چې دا کلی دی او زما حق دی، څنګ کې مې موټر حق نه لري، نو غیر قانوني به راتاویږي یا کار به کوي چې هلته هم په غمیزه بدلیدای شي یا په لکه څنګه چې تاسو ویل ترافیکي پیښې رامنځته کولی شي. یو مسله بله هم دلته که اشاره ورته وشي ښه به وي وسیل صاحب، خامه سړکونو او د پخو سړکونو ترمنځ هم په موټر چلونه کې ډېر توپیر وي. یقینا هغه کلیوالي سیمو کې یو ډول او پخو بیا لویو لارو کې بل ډول ډریوري کېږي. د شننې لیکوال وړاندې لیکلي د دغې ستونزې د بنسټیز حل لپاره پکار ده چې موټر چلونه یا ډریوري د یو مسلک په ډول زده کړل شي او د یوې مهمې دندې په سترګه ورته وکتل شي. له بده مرغه په افغانستان کې موټر چلونه هم دودیز کسب ګڼل کیږي او هر سړی ځان موټروان بولي. وسیل صاحب دویمه برخه کې بیا د شننې لیکوال د لویو لارو خرابوالي ته اشاره کړې ده. څه پکې وایي؟ د لویو لارو جوړونه او رغونه د حکومت بنسټیز مسؤلیت دی.
لوی لارې نه یوازې ښارونه حکومتي واحدونه سره نښلوي بلکې په اقتصاد او ترانزیت کې هم د بدن د رګونو په څیر اهمیت لري. که څه هم د رغنیزو چارو مسؤلیت د حکومت دنده ده، خو د دې ساتنه بیا د ولسونو او خلکو ګډ مسؤلیت دی. یو مشهور اصطلاح دی یا متل دی بریال صاحب چې وایي له یوه لاسه ټک نه خیږي، نو باید لاسونه سره ورکو ترڅو هم سړکونه پاخه او ښه شي، معیاري شي او هم د پیښو مخنیوی. بالکل همداسې ده. بیا هم لیکوال لیکلي چې له بده مرغه زموږ او ستاسو خلک د عامه شتمنۍ او بیت المال چندان خیال نه ساتي او نه هم په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. ستاسو نظر وسیل صاحب په دې برخه کې څه دی؟ زه فکر کوم بریال صاحب دا کار تر ډیره حده ولسونو کړی دی. موږ او تاسو چې کله سفرونه کوو په لویو لارو باندې ماشومان، واړه او ځوانان هغوی لګیا وي، نه ژمی ګوري، نه یخه هوا او موسم ګوري، نه ګرمي او توده هوا. د سړکونو کنډو کپر که په جغلو وي که په خاورو یا شګو هغه پټوي. یعنې دوی دغه روحیه لري، خو امکانات ورته پکار دي چې به اساسي ورغول شي ترڅو دغه ستونزې لا کمې شي. مننه وسیل صاحب. د شننې په دې برخه کې بیا هم راځي چې زموږ لوی لارې او سړکونه هم په معیاري او نړیواله بڼه نه دي رغېدلي او بیا ځلې ترمیم ته اړتیا لري. د دې دلیل هم بریال صاحب دا ده چې پخوا به د اوسني نفوس او ترافیک په اړه ډیر فکر نه کېده یا نه و شوی چې یو وخت په کابل مثلا دومره پراخیږي، دومره کسان به ورته راماتیږي چې که پخوا 1 میلیون یعنې 15 کاله 15 کاله یا 50 کاله مخکې د 1 میلیون وګړو ظرفیت درلوده، اوس 6 میلیونه پکې ژوند کوي. دا یوه مسله یو علت کیدای شي همدا وي. داسې مې هم اورېدلي چې وایي کله د کابل ښار نقشه ترتیبېده او هلته ویل شوي و چې دغه سړکونه باید پراخ شي یا پراخ سړکونه رامنځته کېدل، لکه اوس ځینې سړکونه چې موږ او تاسو ګورو. خلکو به ویل چې ښاروال په دې لویو سړکونو څه کوي. نو یوه ستونزه دا هم وه چې خلکو نه پرېښودل، همکاري نه کوله، که یا د استملاک مسله به وه یا د سړکونو د پراخوالي مسله، یا به چا تصمیم ونیو چې یو وخت نفوس ډېرېږي راځئ دا سړکونه لږ پراخ جوړ کړو، خلک به ورپورې ملنډې وهلې چې دا څه کوي. ځکه مو اوس سړکونه یو څه غیر معیاري دي. وسیل صاحب، د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې پخوا کابل نه غځېدلې شمالي ولایتونو ته دا لاره، همداسې جنوبي ولایتونو ته دا لاره د سلګونو موټرو لپاره رغېدلې وي، اما اوس زرګونه موټر پرې د هره ورځ رفت آمد کوي. دغه کوم اقتصادي پرمختګ چې را په برخه شوی دی یا هیواد ور په برخه شوی دی، دا خپله یو علت دی چې موږ ډیرو سړکونو ته ضرورت لرو، ځکه اوس تګ راتګ اقتصادي او سوداګریز تګ راتګ تر 500 کلونو مخکې کاملا ډیر شوی دی. د شننې دوام کې راځي ښه دا ده چې له دې وروسته لویې لارې په اساسي ډول ورغول شي او حکومت ته بویه چې د سړکونو د رغونې چارې معتبرو شرکتونو ته وسپاري او وخت پر وخت ترې څارنه وکړي. زه فکر کوم چې دا کار یو څه شوی دی. په تیر کې سړک جوړول یا بیا رغول یې بریال صاحب یو امتیاز و. یو چا به هڅه کوله، یو خصوصي شرکت، ودانیز شرکت چې پلانکای پروژه به واخلم او دومره به راته پکې پاتې شي، بیا به سبا او بل سبا دغه سړک وضعیت مخکې له رغېدو حالت ته به ورګرځېدلی و. خو اوس ښه کیفیت ته ډېره پاملرنه کېږي زما په نظر، او هیله ده چې دا مسله له دې ورهاخوا هم برعکس نشي، بلکې همداسې په قوت سره دوام ولي ترڅو موږ ښه او معیاري سړکونه ولرو. دریمه برخه کې بیا د شننې راغلي چې ترافیکي اصولو نه مراعات یو لامل دا پکې ښودل شوی دی د ترافیکي پیښو. که د ترافیکي پیښو علتونه په برخو وویشل شي، نو ښایي د ترافیکي اصولو نه مراعات پکې لومړی ځای خپل کړي. موټر چلونکي په لوی لاس خپل ځان او سپرلی له خطر سره مخامخ کوي. د ترافیکي نښو نه مراعاتول په لویو لارو کې د موټرو سیالي او چټکه موټر ځغلونه هم زیات وخت د تباهۍ لامل کیږي. بریال صاحب، په دغه وروستیو کلونو کې به ټولو اورېدلي وي او لیدلي به وي چې د شرطونو له وجې چې مخکې مشوره ورته درلوده، اوس هم ورته ویل کېږي که سورلی د مخکې راورسوله او مخ ته د هدف ته ورسوله نو جایزه درکول کېږي.
کېدای شي د ځینو موټرو په باډۍ یا شاتنۍ برخه به مو هم ځینې ادبیات شعري موټري ادبیات لوستي وي او ځینې بیتونه یا فردونه یا جملې لیکل شوي وي چې مثلا ولې دې په ما پسې راخیستې داسې منډه ده یا مثلا کش مې که استاده چې جمپو ته پته ولګي ورته نورې جملې چې ځینې اصلاحي دي خو ځینې متاسفانه چې په غلطه سړی تشویقوي دا به ما اورېدلي او لیدلي وي. بله وسیل صاحب د دریم علت هغه وروستۍ کرښه کې راخیستل شوي دي چې د ترافیکي قوانینو رعایت په ټوله کې د ترافیکي پیښو په کمښت کې خورا بنسټیز رول لرلی شي. بله یقینا. څلورمه برخه یا څلورم علت چې دلته د لیکوال لخوا نه لیکل شوی دی یا په نښه شوی دی د زړو او یو کلي موټرو زیاتوالی. د افغانستان د ترافیکي اصولو خلاف شټرینګ یا یو کلي او زړو موټرونو زیاتوالی یو بل هغه عامل دی چې وخت نا وخت ترې د ټکر او مرګ ژوبلې خبرونه راځي. د زړو موټرو یوه بله ستونزه دا ده چې دغه موټر د اقلیم او چاپیریال په تخریب کې هم ونډه لري. حکومت ته پکار ده چې د دغو موټرو دایمي حل لار ومومي او موقتي لارې دې ورته نه لټول کیږي. داسې ښکاري چې موقت زاړه او یو کلي موټر پر ښاري نظم او ترانسپورت هم ناوړه اغېز پرېږدي. بریال صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته درلوده او د شننې لیکوال لیکلی دي دا مسله افغانستان ته د مالیې وزارت ته یا مثلا د ترافیکو عمومي ریاست ته عاید لري یعنی عاید پرې راځي له همدې لارې خو د انسان ژوند ته ګواښ د زغم وړ نه ښکاري. په کار ده چې د عاید پر ځای د انسانانو ژوند ته کار وشي او هغه اصول چې د افغانستان د ترافیکو قوانینو کې منل شوي دي هغې ته ژمنتیا رامنځته شي په همغه عمل وشي. مننه وسیل صاحب. پنځم علت یا عامل د عامه پوهاوي نشتوالی ښودلی دی د شننې لیکوال او لیکي چې یوازې ترافیکي پیښې نه دي چې د عامه پوهاوي او ذهنیت جوړونې هڅې پکې پڅې دي بلکې زموږ د عام او ورځني ژوند ډیر اړخونه عامه پوهاوي ته اړتیا لري. همداسې ده. د ترافیکي پیښو د ډیروالي لامل د عامه پوهاوي نشتوالی او د مرګ ستوني ته په زور ځان غورځول دي. د دې برخې مسؤلیت کورنیو د جماعتونو ملا امامانو ښوونکو ځوانانو ژورنالیستانو او رضاکارو فعالانو ته ورګرځي. د دې ترڅنګ د لایسنس او جواز سیر اخیستل هم باید له قانوني لارو حتمی شي. بریاله صاحب زما په نظر اړوند برخه باید دې برخې ته یا دې مسئلې ته جدي کار وکړي په دې برخه کې جدي کار وکړي ځکه چې دا هم مهمه مسله ده. بیا به بې له جوازه یعنی له لایسنس او جواز سیر پرته هیڅوک د ډرایوري یا موټر چلولو جرأت نه کوي. په ځینو ساحو کې ترافیکي اشارې هم وي اما دوی نه مراعتوي وای څه خبره نه ده یا بې پروایي پر وړاندې کوي یا همدا چې هغه بل ډرایور نه مراعتوي. نو هر سړی مکلف دی چې خپل هغه اصول مراعات کړي په خپل ټولنه کې هغه اصل او اصلاح رامنځته کړي. د شننې لیکوال کې لنډه دا چې پر عامه پوهاوي کار پکار دی تر څو موټر چلونکي د ترافیکي پیښو له ناوړه پایلو خبر کړی شي. دې برخه کې مشران ملا امامان د خواله رسنیو مخکښان او ژورنالیستان پوره ونډه اخیستلی شي. همدارنګه کورنیو ته پکار ده چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. بریال صاحب د ژورنالیستانو په صفت نن موږ ونډه پکې واخیسته او وموغوښتل چې د دې مسئلې اهمیت تر خلکو ورسوو او دوی دې پاملرنه ورته وکړي. تر همدې ځایه زموږ په وس او توان کې ده او لکه څنګه چې تاسو ویل کورنۍ هم متاسفانه په دې برخه کې ډیره توجه نه کوي. بیا چې خدای مکړه پیښه وشوه مخکې مې هم یادونه وکړه هغه وخت پښیماني بیا ګټه نه لري. بله د دې لپاره وایي چې زما زوی یا تنکی زلمی زوی یا نوی رازوان شوی زلمی زوی خفه نشي زخ موټر دی کلی ورته ورکه اما هغه څه چې بیا وروسته پیښیږي بیا نو کاش کې کلمه بیا هیڅ ګټه نه ورته رسي ګټه نه ورکوي او جبرانېږي نه. وسیل صاحب د عمر ناصر د شننې په وروستۍ برخه کې راغلي کارپوهان او د نظر خاوندان په دې ان دي چې د دې پیښو د کمښت غوره لاره د ترافیکي قوانینو جدي رعایت او تطبیق دی. هغه موټر چلوونکي چې له ترافیکي قوانینو مخ اړوي باید مجازات شي. همدارنګه حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. ټیټومره ماشومان موټر چلونې ته پرېنږدي کیڼلاسو موټرونو ته یوه تګلاره رامنځته کړي له ترافیکي قوانینو سرغړونکو ته سزا ورکړي او د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه ترتیب کړي. او
وروستۍ جمله کې بیا د شننې لیکوال وایي د ملت حکومت پر ګډو هڅو د ترافیکي پیښو ګراف خورا ټیټې کچې ته رسولی شو او په دې سره به له هیواده د مرګ ژوبلې د یوازیني ستر عامل لمن هم ټوله کړو. له خیره که ټول په ګډه کار ورته وکړو او لکه څنګه چې د شننې په ترڅ کې موږ ځینو مسایلو ته اشاره درلوده، تبصرې مو درلودې، هغه مسایل په پام کې ونیول شي، نو طبیعي ده چې دغه خوب او دغه هیله به مو رښتیا شي. وسیل صاحب په همدې ځای د شننې پای ته ورسېدو، نو د امید راډیو د شننې برخې درنو اوریدونکو او لیدونکو نننۍ شننه مو چې عمر ناصر لیکلې وه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې شننې مو په لوی خدای سپارو.